د یکشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونه پیلیږي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوي د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ټاکنیز کمپاینونه د راتلونکي یکشنبې په ورځ پیل شي چې 2 میاشتې به دوام وکړي. د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین وایي کاندیدان باید د کمپاین پر مهال د یو بل له تخریب ګډوډۍ په پوځي ځایونو کې له کمپاین له بهرنیو مرستو ترلاسه کولو او دولتي امکاناتو له کارولو څخه ډډه وکړي. ټولو قوانینو او مقرراتو ته درناوی، نورو کاندیدانو ته درناوی، په برابره توګه رسنیو ته لاسرسی، د کمپاین مودې رعایتول، د مالي راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې د ټاکنیزو کمیسیونونو په وینا کاندیدانې باید د کمپاین په موده کې مراعات کړي. خو په تیر کې لیدل شوي دي چې کمپاینونه منظم نه وو. د دې پر ځای چې کاندیدان خپلې طرحې له ولس سره شریکې کړي، د نورو کاندیدانو په تخریب باندې بوخت وي. په هر حال خو هر کاندید د کمپاینونو په دغه 2 میاشتنۍ موده کې څومره پیسې باید مصرف کړي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست وایي هر کاندید کولی شي د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال 441 میلیون افغانۍ مصرف کړي. د افغانستان راتلونکو ولسمشریزې ټاکنې چې د محمد اشرف غني او عبدالله په ګډون 18 تنو ورته ځانونه کاندیدان کړي، ټاکل شوي د راتلونکي میزان په 4مه نیټه ترسره شي. که څه هم زیات کاندیدان په دې باور دي چې دوی نشي بریالي کېدلی، خو د افغانستان په سیاست کې د بقا لپاره خپلې هڅې کوي. د دغه کمپاین له شروع کېدو سره ډیرو خلکو کارونه ښه کېږي. تر ټولو زیاته ګټې بیا تلویزیونونو، مطبعو او د هوټلونو څښتنانو ته رسیږي. که تاسې دوستان هم که نور څه نوي ډوډۍ خو ترې خوړی شئ. په هر حال ستاسو په نظر په دغه 18 تنو نمایندانو کې چې ځانونه یې کاندیدان کړي دي، د افغانستان د اداره کولو لپاره وړ شخص څوک ګڼئ او د چا ملاتړ کوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.